جوړ بخیر. نن چهارشنبه شروع د سپتمبر 10 ده. پر اسرائیل وروسته له هغه نړیوال فشار په زیاتېدو دی چې پر قطر هوایي ګزارونو د حماس پر وړاندې جګړې کې یوه نوې جبهه پرانیسته. دغه برید کې چې قطر پلازمینه دوحه کې شوی د حماس جلاوطنې مشرتابه په نښه شوې وه. حماس وایي 6 کسان وژل شوي، خو وایي د مشرتابه ډلې پکې څوک نه وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي د امریکا پر یو ملګري د برید په اړه ډیر ناخوښه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا نن وروسته نیویارک کې بیړنۍ غونډه کوي. قطر یو چارواکو ویلي حکومت یې د قانونپوهانو یوې ډلې ته په دې اړه د غور او کار لارښوونه او سپارښتنه کړې چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر وړاندې له نړیوال قانونه پر سرغړونې د مسؤلیت او پلې ګوته ونیسي او راویې کاږي. د بي بي سي خبریال جیریمی بوین پرې دا رپورټ چمتو کړی. دا هغه برید و چې هیچا یې تمه نه درلوده. په رڼا ورځ د قطر د پلازمینې مرکزي برخې ته نږدې دا د اسرائیلو د سخت ځواک ښودنې یوه بله بیلګه وه. په منځني ختیځ کې د اسرائیلو په ګڼ جبههي جګړه کې جدي زیاتوالی او د غزې جګړې د پای ته رسولو په پار د امریکا ډیپلوماټیکو هڅو ته یو بل ګزار. د حماس مشران په دې ودانۍ کې ول چې د غزې اوربند لپاره د امریکا پر وروستیو وړاندیزونو بحث وکړي. حماس د خپل مړو نومونه خپاره کړي. ټینګار کوي چې د دوی دوه میاشتې مشران پکې شامل نه دي. بنیامین نتنیاهو د برید پر مهال د قومندې په مرکز کې وو او وروسته وویل چې اسرائیل تل خپل غچ اخلي. اوس دوی په عین ځای کې سره لیدل. دقیقاً هماغه ځای چې کابو 2 کاله وړاندې خپل بې رحمي پکې ولمانځله. د کال په پای کې ماژمنه کړې و چې اسرائیل به هغه ته ځان ورسوي چې دا طرحه یې پلان کړې و. د قطر لومړي وزیر محمد علي ثاني خپل غوسه څرګنده کړې، ویلي دي چې قطر د په وینا د وحشیانه کار ته د جواب ورکولو حق لري. برید په 3:46 دقیقو وشو. لومړی زنګ چې له امریکایي چارواکو مو ترلاسه کړ په 3:55 دقیقو و چې تر برید 10 دقیقې وروسته کېږي. او تر هغه وروسته ولسمشر ټرمپ له اعلی حضرت امیر سره خبرې وکړې. برید یې وغانده او د امریکا حکومت دریځ چې د برید په اړه هیڅ نه پوهېدل او نه هم تر پیل مخکې کومه همغږي ورسره کړې و بیان کړ. په واشنگټن کې د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیلو کمسارې ګرمول. د ټول وضعیت په اړه خوښ نه یم. دا ښه حالت نه دی، خو دا وایم چې موږ د یرغمل شو سپارل غواړو، خو په هغه ډول چې نن وشول خوښ نه یو. سبا ته به بشپړ بیان ورکړم، خو دا درته وایم چې زه یې په اړه ډیر ناخوښ وم، له هر اړخه ناخوښ وم. موږ باید یرغمل بیرته ترلاسه کړو، خو په هغه ډول چې څه وشول زه یې په اړه ناخوښ وم. کله چې اسرائیلو پر غزې د بمبارۍ تیاری نیوه، پر غزې ښار یې خبر پاڼې شیندلې وې چې برید یې زور اخلي او ملکیان دې سویل ته وخوځېږي. ښایي 1 میلیون خلک ترې اغېزمن شوي وي. د اسرائیلو له عملیاتو سره د غزې بشري ناورین مخ پر لا بدترېدو دی. او اوس هغه هیلې هم خاورې شوې چې ښایي د امریکا ډیپلوماسي اوربند رامنځته کړي. بیت المقدس کې بیا د بي بي سي خبریال وایر ډیویس وایي داسې حال کې چې د اسرائیلو سیاسي مشرانو جلاوطنۍ کې د حماس مشرانو په نښه کولو پریکړې ننګه کړې، د اسرائیلو پوځي کړیو کې بیا د داسې اندېښنې ریپورټونه دي چې دوحه کې د دغه فلسطیني غورځنګ مشرانو وژلو هڅه ښایي ناکامه شوې وي. دی دا هم وایي دغه ګزار د سولې خبرې د نهیلۍ یو حالت کې پرېښي دي. دا پر یو غلیم لکه یمن کې پر حوثیانو، لبنان کې پر حزب الله او یا هم ایران کې د اسرائیلو برید نه و. دا د امریکا پر یو ملاتړي د اسرائیلو برید و پر داسې یو هیواد چې د اسرائیلو دښمن نه دی. د حماس مشران دوحه کې هغه کور کې د ډانلډ ټرمپ په غوښتنه او د قطري مشرانو په غوښتنه راغونډ شوي وو چې غزا کې د اوربند په تړاو د ولسمشر پر وړاندیز خبرې وکړي، خو بیا هم اسرائیلو پر برید وکړ. دا په دې معنی ده چې باور بیخي له منځه تللی. اوس امکان نه لري چې پوه شو دواړه خواوې ان د منځګړو په شتون کې هم څومره پر یو بل باور کولی شي. نو ډیره سخته ده وویل شي چې د اوربند خبرې به پر کوم لوري ولاړې شي. هغه هم کوي.
د BBC خبريال وایر ډیویسو بیت المقدس کې د اسرایلو له هوایي برید وروسته دوحه د پرلپسې سیمه‌یزو او نړیوالو فعالیتونو لیدونکې ده. عرب مشران قطر سره یووالي ښوولو کې پر دوحې ورمات دي. د متحده عرب اماراتو مشر محمد بن زاید آل نهیان لومړی عرب مشر دی چې له برید وروسته نن دوحې ته ورغلی او له کوربه مشر تمیم بن حمد الثاني سره له غونډې وروسته ویل د برید د قطر پر خپلواکۍ یو تیری و او ویلي دي د سیمې امنیت ماتوي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ټاکل شوی سبا قطر ته ورشي. د نورو خبرو لپاره د سیمه‌یزو چارو کارپو صفت الله صافی همدا اوس له استانبول سره ملګری شوی دی. ښاغلی صافی خبرونه ته ستړی مشئ. قطر وایي د غبرګون حق ځان ته ساتي. دغه برید پایله کې څه ډول غبرګون ښایي وښولی شي؟ سلامونه تاسو ته ولیدونکو ته. سمه ده چې د قطر غبرګون به نظامي نه وي. داسې ښکاري چې نه قطر او نه هم په سیمه کې نور عرب متحد د قطر چې دي د خلیج شورا ده او که د عربي هیوادونو اتحادیه ده او لوی مطرح هیوادونه دي، دوی نه د ظرفیت د لحاظه اوس دا توان لري چې بیرته نظامی برید وکړي او دغه یو غچ واخلي د اسراییلو نه. طبیعي خبره ده چې اسراییل په دې برید باندې د یو عرب هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ګواښلې ده، حاکمیت یې ګواښلی دی، نړیوال قوانین یې نقض کړي دي او حتی بعضې اخلاقي پولې هم متاسفانه چې نقض شوي دي. ځکه دغه برید په مذاکرچیانو باندې برید و، یعنی دا په حقیقت کې په سیاسي پروسه باندې برید دی. هغه سیاسي پروسه چې هم مهاله د جګړې سره چې په غزه کې دوام لري، دا پروسه هم دوام لري او ټول سیمه‌یز او نړیوال لوبغاړي پر دې تمه دي چې په نهایت کې یو حل ته منتج شي او په غزه کې بحران پای ته ورسیږي. ولې د قطر وزن په ډیپلوماټیک او سیاسي لحاظ کې او د عربي نړۍ سره نور انتخابونه شته دی که هغه په کار واچوي، کېدلی شي چې په اسراییلو باندې فشار راوړي. پر دې معنی ډیری دغه هیوادونه د اسراییل لوی متحد امریکا متحده ایالات سره ډېرې اړیکې لري، نږدې متحدین دي په سیمه کې او دا څو میاشتې وړاندې ښاغلي ټرمپ هم دغه هیوادونو نه تر $3 تریلیون سرمایه ګزارۍ تعهد په امریکا کې واخیست. پر دې معنی چې اقتصادي انتخابونه لري. په سیمه کې اسراییل غواړي چې د یو طبیعي هیواد په توګه باندې مطرح شي او سیمې هیوادونو سره یا د ابراهام توافقاتو د لارې نارملایزیشن ته ولاړ شي. دغه برید د دغه نارملایزیشن په وړاندې لوی ځنډ بلل کیږي او دغه هیوادونه به نور ډیر تردد وکړي چې اسراییل ته د دوستۍ یا په اصطلاح د اړیکو لاس وروګرځي. دریم انتخاب بله یو پوښتنه بل دا ده چې زموږ د خبرونه وخت کم دی، تاسو په وینا خبرې د قطر په وړاندې غوراوي ډیر دي، خو یو پوښتنه مهمه دا ده چې په سیمه کې قطر خی په هماغه کچه لکه اسرائیل چې د امریکا ملګری دي قطر هم وي، څه داسې څه کېدای شي وانګرل شي یا حساب شي چې اسرائیل یا اسرائیلو ته د دې زړورتیا ورکړې وي چې ان د امریکا پر یو داسې ملګری هیواد کې دننه خپلې موخې پناه کړي؟ دا لوی سوال دی چې نتنیاهو او د ملګری چې اوس په واک کې دي او دوی ډیری د منځني ختیځ د تغییر یا د بدلون اجنډا پر مخ وړي. دوی تر اوسه واضح نه ده چې دغه بدلون دوی څه ډول بدلون غواړي. سمه ده چې دوی په شپږو جبهو کې جنګیږي، اما دغه یو جبهه پرانستل چې د امریکا د متحدینو په کم کې وي، زه نه پوهیږم چې دای په کومه محاسبه باندې کړی ده. پر دې معنی چې دغه برید چې اسرائیلیانو کړی دی دوه ناکامیانې ښیي. اول دا ده چې لومړی ځل دی چې اسرائیل په عملیاتي لحاظ باندې په دغه برید کې ناکام و. صحیح ده چې د برید وروسته دوی داسې راپورونه ورکړل چې دوی ډیر لوی ښکار په نښه کړی دی او دوی خپل دشمنان هلته له منځه وړي. ولې داسې روښانه کیږي چې لومړی ځل دی چې اسرائیل په دغه عمره پیچیده او قوي وار باندې ونه توانېدل چې هغه هدف چې اقلا په عملیاتي لحاظ باندې دوی ټاکلی لاسته یې راوړي. یو دا یوه ناکامي. دویمه د سیاسي او د بین‌المللي فشارونو په اسرائیلو زیاتیږي. په حقیقت کې دغه برید اسرائیلو ته د څه لاسته ورکړي ډیر تاوان رسوي او دا هغه څه دي چې موږ اوس ګورو. یعنی عملا په اسرائیلو باندې د اسرائیلو نږدې متحد امریکا متحده ایالات هم وایي چې په دې برید باندې خوښ نه دی او د قطر د امیر سره د دوی خبرو نه داسې څرګندېږي چې دا برید به نور نه تکراریږي. ولې په نهایت کې سیمه د یو مجهول طرف ته روانه ده او هغه اسرائیلي سیاستونه
چې د اوسنی حکومت د لار د خوانه په لار چول کیږي منځنۍ ختیځ یو مجهول طرف ته کش کوي. ډیر زیات مننه. د سیمایي چارو کارپو صفت الله صافای له استانبول را سره منځنۍ ختیځ کې د وضعیت په اړه خبرې کولې. مننه.